دوستانو سلامونه او نیکی هیلي. دویشتمه ناحیه ده، دریم ګذر امنیت شارک ته مخامخ د لمر هوټل تر څنګ دغه سړک چې تاسو ګورئ د ډیرو کلونو را په دخوا همداسې خام پروت ده او ټول 80 متره سړک ده. نو د مربوطه ناحیې څخه د دویشتمې ناحیې د رئیس صاحب څخه او د محترم ښاروال صاحب څخه ډیر په درنښت هیله کوو چې زمونږ دغه سړک ته پام وکړي. ټول 80 متره سړک ده او دغسې اوبه پکې ډنډ دي، نو ماشومان، زنانه، سپینګیري ډیر زیات په تکلیف دي. نو په ټول کابل کې کار روان ده. د جمهوریت په وخت کې هم دا سړک همداسې پاتې و، خدمت ورته نه ده شوی او اوس هم همداسې پاتې. نو په ټول کابل کې کار روان ده او زمونږ دغه ساحه چې ډیر لږ ځای ده، نه چا کانکریټ کو، نه جغل اندازي وشو، نه د کومې مؤسسې د خوا نه او نه د دولت له خوا نه. نو په سر کې د دویشتمې ناحیې د رئیس صاحب څخه او د ښاروال صاحب څخه ډیر په درنښت هیله کوو چې زمونږ دې ساحې ته یو خاص پاملرنه وکړي. ځکه دا ډیره لږه واوره شوې داسې حال ده، نو که بارانونه واوره ډیرې شي نو په دې لاره باندې هیڅوک نشي تېرېدلی، حتی تر دې چې موټرې هم په دې لاره باندې نشي تېرېدلی. او دا زمونږ سړک ده چې نور باقي مانده سړک پوخ ده او دا پوخ سړک ده او فقط 80 متره سړک چې ده دغه خامه پاتې ده. بس مننه، ژوندي اوسئ.